د تریخي په هکله خبرې کوو. دا چې د صفرا کیسه یا تریخی په هضم کې څه رول لري او پکې موجود مواد چې د بایل په نامه یادیږي له کومه ځایه راځي. ښه راځو، دا شو ینه یا ځیګر، دا هم انفیریر سرفیس د ینې ده، دا هم لیفت لوب یا د چپه ینه هم بلل کیږي په ځینې کتابونو کې، دا هم رایټ لوب یا رایټ لیور، او د دو په انفیریر سرفیس کې دلته تریخی یا د صفرا کیسه موقعیت لري. تریخی د سیسټیک ډکټ په واسطه پورته د هیپاټیک ډکټ سره نښلي او لاندې هم د کامن بایل ډکټ سره نښلي. هیپاټیک ډکټ او کامن بایل ډکټ په دې د اناټومیک پارټونه دي او په دې هکله خبرې کوو. ښه، دا زموږ لیور یا ینه ده. لیور دوه لوبه لري، رایټ لوب او لیفت لوب. دا لیفت لوب ده او دا هم زموږ د ینې رایټ لوب. ښه، په ینه کې چې کوم ترشحات کیږي هغه راځي د هیپاټیک ډکټ د لارې د صفرا کیسې ته، تریخي ته، په تریخه کې ذخیره کیږي او ځینې نور مواد هم ورسره مکس کیږي او بالاخره راځي زموږ کوچنیو کولمو ته. دلته چې کوم ډکټ موجود ده دې ته وایي رایټ هیپاټیک ډکټ. رایټ هیپاټیک ډکټ یا ښي طرف ته چې کوم ډکټ یا پایپ موجود ده، رایټ هیپاټیک ډکټ. او کوم ډکټ یا پایپ چې په چپه ینه کې یا لیفت لوب طرف ته موجود ده هغه ته لیفت هیپاټیک ډکټ وایي. لیفت هیپاټیک ډکټ. په رایټ او لیفت هیپاټیک ډکټونو کې د ینې نه بایل یا هغه مواد چې په صفرا کې ذخیره کیږي راځي او کامن بایل ډکټ ته، کامن هیپاټیک ډکټ ته. کامن هیپاټیک ډکټ هغه ډکټ ته چې رایټ او لیفت هیپاټیک ډکټونه پکې یو ځای کیږي او دوام ته یې کامن هیپاټیک ډکټ وایي. کامن هیپاټیک ډکټ بالاخره د سیسټیک ډکټ په واسطه له تریخي یا د صفرا کیسې سره یو ځای شوی ده، سیسټیک ډکټ. ښه، او سیسټیک ډکټ نه لاندې بالاخره دې ته سی بی ډي یا کامن بایل ډکټ هم وایي، کامن بایل ډکټ، کامن بایل ډکټ. راځو دغه صفرا کیسه یا تریخی زوم کوو او دغه ځای کې جلا سره رسمو. دا شو زموږ رایټ کامن هیپاټیک ډکټ، دا شو سیسټیک ډکټ. سیسټیک ډکټ داسې بالاخره د صفرا د کیسې سره نښتی ده او لاندې له سیسټیک ډکټه سی بی ډي موجوده ده. ښه، د صفرا کیسه یا تریخی دې ساحې ته یې نیک یا اورمیږ یا غاړه وایي، نیک آف ګال بلډر. دا یې باډي آف ګال بلډر ده او دا ساحه هم فنډس ده، فنډس نومیږي. دا یې اناټومیک پارټونه دي. تریخی په دریو اناټومیکو بخشو ویشل شوی ده، نیک دا ساحه او باډي او فنډس دا ساحه ده. په منځ د صفرا کیسه کې بایل سټور کیږي. په دې بیا غږیږو چې بایل یعنې څه او کوم کوم مواد په بایل کې موجود دي. فقط وظیفه د صفرا کیسې د دغو موادو ذخیره ده. کله چې خواړه وخورو او د هضم دپاره دا مواد ضرورت شي نو بالاخره داسې راځي بې ډکټ ته او له دې ځای نه سیده راځي ډوډینم یا وړو کولمو ته. هلته بالاخره بیا خپل د هضم
ټوله پروسه مخته بیایي. ښه راځو دې ته چې په داخل د لیور کې یا ینه کې یا ځیګر کې یا لړمون کې کوم ترشحات کیږي چې هغه بیا بالاخره د بایل په نامه باندې راځي لاندې. ښه دا شوه د ینې یو سکیچ یا ډایاګرام. دا یې هماغه انفیریر سرفیس چې بالاخره د خپلو ډکټونو په واسطه د صفرا کیسې سره یوځای کیږي. زموږ په ینه کې څه جوړیږي؟ کولسټرول زموږ په ینه کې جوړیږي. تاسو به یې حتما نوم اوریدلی وي، کولسټرول یا شحم. د کولسټرولو ترڅنګ د سوډیم منرال ډیر په ینه کې جوړیږي. د سودیم ترڅنګ پوټاسیم په ینه کې جوړیږي. د اوبو تولیدات په ینه کې کیږي. همدا رقم ډیر مهمه مواد چې د بایل اسید په نامه یادیږي، بایل اسیدز، بایل پیګمنټ په نامه مواد چې په هغه کې بلروبین او بلورډینز دي، دا په ینه کې جوړیږي. او له ینې نه بالاخره د هغه پایپونو په واسطه چې هیپاټیک ډکټ ورته وایي په هغه کې راځي او بالاخره د صفرا کیسه کې ذخیره کیږي. په دغه مسیر کې دوه ډوله نور تولیدات هم کیږي. په خپله د ډکټ کې یا د پایپ کې یا بایل ډکټ کې هم ځینې ترشحات دي چې هغه کیږي او بالاخره د بایل سره یوځای کیږي. یعنې دغه پایپونو کې چې کوم اپیتیلیل حجرات دي، په دغه حجراتو کې سوډیم تولید کیږي. همدا رقم بایکاربونیټ تبدیل کیږي. ډیری وخت دغه سوډیم بایکاربونیټ سره یو ځای شي، سوډیم بایکاربونیټ، او انټیسپټیک خاصیت لري. که چیرې له کولمو نه احیانا کوم پرازیت، کوم جراثیم له دې لارې پورته را روان وي تریخي ته یا ینې ته، نو د دې انټیسپټیکو په واسطه له منځه ځي. په دې پایپ کې د سودیم او د بایکاربونیټ ترڅنګ اوبه یا H2O هم تولید کیږي او دا هم بالاخره راننوځي او راځي د صفرا کیسې ته. کله چې بایل دا مواد ټول د صفرا کیسې ته راورسېدل، د صفرا په کیسه کې ذخیره کیږي. یو څه مواد په داخل د صفرا کیسه کې هم ورسره یوځای کیږي، یعنی د میوسین په نامه مواد د تریخي نه ترشح کیږي او دا هم راځي په بایل کې یوځای کیږي. میوسین د لګزټیو خاصیت لري، یعنی کله چې د بایل سره یوځای شو زی کولمو ته او په کولمو کې لګزټیوز یا د قبض ضد خاصیتونه لري. لګزټیوز ډکې امتیاز نه پرېږدي چې په کولمو کې ونښلي. دا مواد د تریخي نه یوځای کیږي. همدا رقم تریخی صلاحیت لري چې سوډیم جذب کړي له خپله دیواله. همدا رقم صلاحیت لري چې بایکاربونیټ جذب کړي. همدا رقم صلاحیت لري چې اوبه جذب کړي. چیرته یې جذب کړي؟ د وینې جریان ته یې جذب کړي، بلډ سرکولیشن. ښه، بعد له دې بالاخره د دې پایپونو په د دې پایپ په واسطه باندې راځي وړو کولمو ته کوم مواد، دا کوم چې د تریخي په منځ کې ذخیره دي. دا زموږ وړه کولمه لومړنۍ برخه یې ډواډینم ده. کله چې غذایي مواد موږ وخوړل راغلل معدې ته، له معدې نه بالاخره راننوتل وړو کولمو ته. وړو کولمو کې یو څه هضم د بایل په واسطه کیږي. کله چې خواړه راورسېدل وړو کولمو ته، د تریخي عضلات کنټرکشن یا تقلص کوي او دغه مواد له خپله ځانه راوباسي او سیده یې راولي په خوراکي توکو یې شیندي. په دغه خوراکي توکو کې بایل مکس کیږي، بایل اسید، همدا رقم بایل پیګمنټس، د شحمیاتو او د نورو مغلقو موادو جذب کیږي. ځینې بایل اسیډونه یا بایل پیګمنټونه بیرته د وړې کولمې نه جذبیږي د وینې جریان ته، بلډ سرکولیشن. د وینې کوم جریان چې د مواد له کولمو نه جذبوي هغې ته وایي پورټل سرکولیشن. پورټل سرکولیشن
بالاخره سیده ځي بیرته ینې ته. پورټل سرکولیشن راځي د پورټل وین په واسطه او زموږ ینې یا ځیګر ته. ځکه خو دغه حالت ته پورټل سرکولیشن یا جریان وایي. دغه بایل اسیډونه چې راغلل کولمې ته د هضم دپاره ځینې هضم کوي او کیمیاوي مواد دي، ترشحات دي چې د خوړو د هضم او د جذب سبب ګرځي. د جذب په پروسه کې بایل اسیډز بیرته راجذبیږي او راځي ینې ته. کله چې ینې ته راورسېدل نو بیا دلته ورته ویل کیږي سیکنډري بایل. سیکنډري بایل. ښه، راځو مفصلا د بایل په سټرکچر باندې خبرې کوو چې دا څه رقم مواد دي او کوم وظایف سرته رسوي. ښه، مخکې مو وویل چې په ینه کې د بایل په نامه مواد ترشح کیږي او د صفرا په کیسه کې ذخیره کیږي. بایل که وڅېړو 99.6% یې اوبه دي. 99.6% پکې واټر یا اوبه دي په بایل کې. دغه مواد چې د صفرا کیسه کې یا تریخي کې ذخیره کیږي. یوازې 2.4% پکې پاتې برخه سولیډز یا جامد مواد دي او همدغه ډیر مهمه مواد دي ځکه همدا د صفرا کیسې په منځ کې ذخیره کیږي په مختلفو وختونو کې چې ضرورت شي صفرا له کیسې ترشح کیږي او راځي خپله وظیفه په کولمو کې سرته رسوي. دغه 2.4% جامد مواد په بایل کې که وګورو نو ارګانیک مواد دي، عضوي مواد او غیر عضوي دي. ارګانیک او غیر ارګانیک یا ان ارګانیک یا غیر عضوي مواد ان ارګانیک. په ارګانیکو موادو کې بایل موجود ده، بایل اسید. بایل اسید چې په ده کې کولیک اسیدز دي، ټاریک اسید دي چې د هیپاټوسایټ په واسطه باندې ترشح کیږي. همدا رقم بایل پیګمنټس دي پکې. بایل پیګمنټ دغه شین رنګ د صفرا د کیسې یا د تریخي د محتویاتو چې کوم د هغه د دې پیګمنټونو په واسطه جوړ شوی چې بیلروبین او بیلوردین په نامه یادیږي. اکثره چې مریض زیړی شي نو دغه مواد د وینې جریان کې زیاتیږي او په سترګو کې تک زیړ رنګ غوره کوي ځان ته. د بایل پیګمنټ ترڅنګ په دوی کې کولسټرول مهمه مواد دي. کولسټرول تاسو به حتما نوم اوریدلی وي. کله چې دغه کولسټرول له حده زیات ذخیره پاتې شول په تریخي کې بالاخره بیا د تریخي د کاڼي سبب ګرځي. همدا رقم د میوسین په نامه عضوي مواد دي. میوسین چې خپله د صفرا د کیسې نه ترشح کېدل. د میوسین ترڅنګ د لسیتین په نامه یا لثیتین په نامه کوم انزایم چې دا د شحمیاتو یا د غوړیو دغه سبب ګرځي، هضم سبب ګرځي. دا موجود ده په د صفرا کیسې په محتویاتو کې یا په صفروي مایع کې. په غیر عضوي موادو کې ډیر مهمه سوډیم، د سوډیم منرال ده، همدا رقم د پوټاسیم منرال ده، د کلوراید منرال ده، همدا رقم بایکاربونیټس دي چې مخکې مو هم ورته اشاره وکړله. دغه مواد په بایل کې موجود دي. د هیپاټوسایټ یا د ینې له حجراتو نه ترشح کیږي. راځو هیپاټوسایټ څه ته وایي. که موږ د ینې دغه ساحه واخلو او زوم یې کړو، دلته یې د مایکروسکوپ لاندې وګورو، په ینه کې موجود کوم حجرات چې دي هغو ته هیپاټوسایټس وایي. هیپاټوسایټ دغسې یو شکل لري. هیپاټوسایټس هره حجره په خپل منځ کې هستچه، ډي ان اے، آر ان اے او خپل جنټیک کوډونه لري چې د هغو په واسطه دا کوم مواد چې مخکې مو ترې نومونه واخیستل دا ترشح کوي او دوی بیا بالاخره خپل وظایف د بدن په مختلفو سیمو کې او حتی په هضم کې منځته راولي. دا هیپاټوسایټس دي. هیپاټوسایټس هغه حجرې دي چې د هغو له یو ځای کېدو نه زموږ ینه یا لړمون یا ځیګر جوړیږي. د هر هیپاټوسایټ ترمنځ د کانالیکولای په نامه فاصلې موجوده دي.
هپاټیک کنالیکولای ورته وایي. دغه کنالیکولای که واخلو زوم یې که دلته یې وګورو، په کنالیکولای کې یو وین موجود ده، پورټل وین، یو پورټل آرټري موجوده ده او بل هپاټیک ډکټ موجود ده. دا ترشحات راځي او راننوځي د رګونو ته، د وینې رګ، د پاکې وینې او د ناپاکې وینې رګ، او بالاخره دوی ټول راولي هپاټیک ډکټ ته، هپاټیک وین او هپاټیک آرټري ته. نو زموږ د بایل په هکله غږیږو، بایل راځي هپاټیک ډکټ ته، د هپاټیک ډکټ نه راځي د صفرا کیسې یا تریخي ته، او په تریخه کې ذخیره کیږي. د تریخو د کاڼي په هکله مفصلا معلومات در سره شریکوم. دا زموږ سیسټیک ډکټ شو او دا هم تریخی. مخکې مو وویلې چې په تریخي کې مواد راځي او وظیفه یې یوازې سټوریج یا ذخیره ده. په دې موادو کې کولسترول هم موجود دي. که چیرې د حده زیاته ذخیره وشوله او له وخت نه زیاته وشوله، یعنی مواد د ینې نه راځي او بالاخره په صفرا کیسه کې تجمع کوي، راځي تجمع کوي، اما د صفرا کیسې نه لاندې ضرورت نه پیښیږي چې د هضم لپاره یې وړو کولمو ته راولېږي، ګډوډي نم ته. دغه حالت معمولا په کله فاسټینګ کې ډیر وي. فاسټینګ یعنی کله چې موږ ډوډۍ نه خورو د دې په خاطر چې وزن مو کم شي یا کوم بل هدف لرو، نو د صفرا کیسه کې مواد راځي، ذخیره کیږي. دغه ذخیره که بار بار وشي، کلونه کلونه وشي، نو مواد رسوب کوي. چې رسوب یې وکړو بالاخره په کاڼي بدلیږي چې کولی لیتایسس ورته وایي، کولی لیتیاسس. د تریخي کاڼی تر هغې پورې چې علائم ونه لري، د تریخي دردونه جوړ نه کړي، تبه، استفراقات جوړ نه کړي، هیڅ تکلیف نه ده او هیڅ معالجه یې مهمه نه ده چې وکړو. په ځینې حالاتو کې تریخي کاڼی راغورځېږي کولمو ته او د کولمو د بندېدو سبب ګرځي، پیرایډیټیک الیس جوړوي. په هغه وخت کې بیا مهمه ده چې معالجه یې وکړو، چې هغه معالجه معمولا د جراحۍ په واسطه باندې کیږي. ښه،